سلام علیکم. وعلیکم سلام. استاد چرایدو ته موږ دواړه په څو وړې؟ دا نه بشل والم او دا ماشوم باسې ویسم. ته کښېنه زه په بله کې درځم. السلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام بچی. دا زامن دې څه کار کوي؟ دا زوی مې ډاکټر دی، دا زوی مې انجینر دی او دا زوی مې غل دی. دا غل ویل د کوره نه وباسي. دا دواړه بېکاره دي، همداره ته پیسې راوړي. وروره دا سګرټ د لګولو یو لوګی نه خېجي. دا مې سی ان جي ته اړولی دی. یوسفه ها څنګه دې خوښه ده؟ نن ماښام ډوډۍ به یو ځای وخورو. دا خو ډیره ښه خبره ده. راځه تاسو کره به لاړ شو، هلته به یې وخورو. وروره محصل یم داسې یو ښه نصیحت راته وکړه. ګرانه د محصلي دوره ډېره خوږه دوره ده، خو په درس ویلو یې خرابه نه کړې. یار انډیواله ستا خوږه یم، بټوه مې کور کې پرېښې ده، 1 روپۍ مې راسره نشته. زه د هوټل په ورځم، ته دلته کښېنه. صحیح ده؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام. وروره کباب لرې؟ هو لرو یې. نو ولې یې خورې نه؟ ګرانو ملګرو، اخلاق بهترینه سرمایه ده. که څوک تا په تیږه وولي، ته یې په ګل ووله، خو له ګلدان سره. د ځان په باره کې مه د کوم پیر نه پوښتنه کوه، مه د کوم فقیر نه پوښتنه کوه. بس څو شېبې سترګې پټې کړه او د خپل ضمیر نه پوښتنه وکړه. کورونا خو به ختمه شي، خو هغه خلک به بیا هم زموږ شاوخوا ګرځي چې د 100 روپو ماسک به یې په موږ باندې په 180 افغانۍ خرڅوو. د هغو سره به څه کوو؟